الله الرحمن الرحیم. زیم زبیلا زربوز او د ما سرناس زما ډېر خواږه ملګري او قاري صاحبان دي. موږ غواړو چې تاسو ته په دې ویډیو کې د جنازې پوره طریقه وړاندې کړو. هغه داسې چې بعضې ملګرو ته په نیت کې یا په دعا کې یا په درود کې ثنا کې څه مشکل ورته وي، نو موږ غواړو چې په دې ویډیو کې تاسو ته د جنازې لمونځ پوره طریقه وړاندې کړو. اول دا چې د جنازې لمونځ دا څه شی دی، فرض دی، سنت دی، واجب دی، څه شی دی. بل دا چې په جنازې لمونځ کې څو تکبیرې وي، یو تکبیر دی، دوه دي، درې دي، پنځه دي، 10 دي، څو دي. جنازې لمونځ دا فرض کفایي دی. فرض کفایي دي ته ویلی شي چې که چېرته په یو کلي کې جنازه وي، د دغه کلي څخه یو کس هم ورته لاړ شي، خو چې کله دوی خبر وي چې کله د دغه کلي څخه یو کس هم هلته لاړ شي، د ټول کلي غاړه ورباندې خلاصېږي. او بل دا چې که چېرته یو جنازه موجوده شي، په دغه وخت کې دا په دغه موجودو کسانو باندې فرض عین ګرځي. فرض عین دې ته ویلی شي که دغه کس دا جنازه ونه کړله، د کس غاړه ورباندې بندېږي، دا ورباندې ماخوذه دی. جنازې لمونځ کې 4 تکبیرې وي، 4 تکبیره. اول به دا کس نیت کوي، نیت به تړي. نیت څنګه تړل کېږي د تاسو ته تصویر هم ښکاري او زه اوس تاسو ته هم وایم، دغه ملګري به هم انشاءالله په ترتیب سره یو برخه درته وایي. نو څنګه به نیت کېږي او نیت څنګه کېږي د جنازې؟ نویت ان اؤدي لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. دا به ته نیت وکړې چې کله دې نیت وکړو الله اکبر به د امام سره یو ځای وکړي. کله چې الله اکبر وکړو لاسونه به دغه شان وتړي. چې لاسونه دې څنګه دغه شان وتړه، ته به څه ووایې؟ سبحانه به شروع کړي، یعنې ثنا به شروع کړي. سبحانه د لمانځه په شان سبحانه ده، یعنې ثنا ده، خو صرف وجل ثناؤک پکې اضافه کېږي. څنګه ویل کېږي؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. دا ویلي دې څخه وروسته به لږ غلی به ودرېږي تر څو امام الله اکبر ووایي. چې کله ملا یا امام الله اکبر وویلې، ته به د هغه څخه ته به هم په زړه کې الله اکبر ووایي. د هغه څخه وروسته به ته څه شروع کړي؟ درود شریف به شروع کړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چې کله دې درود شریف ویلي، بیا به هم ته لږ غلی شي تر څو امام الله اکبر ووایي. چې کله امام الله اکبر ویلي، ته به هم په زړه کې ووایي. د هغې څخه وروسته به بیا ته دعا ووایي. چې کله ماشوم وي، ماشوم خپله دعا ده، ماشوم دپاره چې ماشومه جنۍ وي هغې بېله دعا ده. بالغ ښځې او بالغ سړي دې یوه دعا ده. کومه دعا ده؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بیا به هم غلی شي تر څو امام الله اکبر ووایي. چې کله څلورم الله اکبر ووایي، تکبیر ووایي، وبو ته به هم لاسونه نه پورته کوي. څلورم تکبیر څخه وروسته به سلام واړی ښي طرف ته او چپ طرف ته. اوس موږ ته قاري صاحب عدنان د جنازې نیت وي، همدغه شان تاسو به دوباره دا تکرار شي تر څو پوره مزده شي. نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.